سارنۍ خبره کوم چې د ځان په بدل لا اله الا الله محمد رسول الله څلور پنځه ځله راغلي خبره کوم پتا سره ټوټه جوړه باندې کاغذونه راوړي پتا سره ټوټه زما خور او زما مور او زما خدا چې چا کوته لاړ شي خبره کوم وخت کې دې ورته وځړي نو زما غیرت او زما کوته چا تلاړه په دې باندې کوم غیرت او کوته کوي نو کومه څه کوي خانان غټان پیدا دي دوی خود مورا جنتیان پیدا دي او راځي چې وګټو غوله جنت څوک چې د مور دوزخیان پیدا دي. سلامونه ملتا راجا میرزمان با تاسو پیژنئ چې د غلو او ډاکوانو سره او د سرکاري ګپلمارانو سره کم خلک چې قبضې وهي، کم خلک چې غلاګانې کوي، کم خلک چې د قام حق خوري او لوټ مار او شوکې شروع کړي دي، راجا نن د هغې په مقابل کې په میدان باندې ولاړ دی. زه نن په هغه ضمیر خرڅو او په هغه ضمیر پروشو خلکو باندې غږ کومه چې نن تاسو له ډېر د شرم مقام دی، تاسو له نن ډېر د شرم مقام دی او د شرم مقام په دې باندې دی چې 18 کاله وشو، 18 کاله چې راجا میرزمان تاسو د خپلې دروازې نه بېنوا رالیږلی دی، ووټ هم نه دی ورکړی، نن بیا هغه بغیر لالچه ستاسو په حق باندې لکه د غر ولاړ دی. یقین وکړه زما د زړه په دې غټو غټو مسلو کې ګوتې وامه او د دیر په دې مسلو کې ګوتې نه وامه، او صرف په دې وجې نه وامه چې دقه خپل خلک راپسې راپاڅي او بیا مې د دشمن سره ودرېږي او بیا په ما باندې چې کوم دی بازارګرمي تازه کړي. خو چې بیا د صدر صاحب د جذبې ته وګورم او د ده د حوصلې ته وګورم نو شرم راله راشي. زه وایم یاره په دې وخت کې د دې قام او د دې ولس او د دې علاقې د خلکو خبره ضروري ده. تېره ورځ راجا میرزمان چې کومه ایسي ته او دلته چې دا کومې سرکاري محکمه جات دي او دا د عوامو په وینو کې خولې ورکړي دي او دلته د هغو د سیاسي ډمډماران د دلالانو چې کوم ځان له ساتلي دي دا سپي چې په دې صدر صاحب پسې غاپي نه، نو چې تاسو له صدر صاحب دا خبرې واورېدې چې ستاسو خور موري که نه او بې اثري او دغه شانته کې بېنوا د چا دروازې ته ودرېږي، په مړه ستاسو په دې ځوانیانو دې مور ولګي او ستاسو په دې پښتو دې مور ورګي او ستاسو په دې غیرت دې ولګي چې تاسو دلته خېټې ته او غولو ته زندګي کوئ. صدر صاحب ډېر غریب یمه، ډېر بېوسه یمه، خو دا غږ مې د دنیا ګوټ ګوټ ته رسي، ګوټ ګوټ ته. دا خو لا سرکاري او سیاسي محکمې دي که نه چې په دې سر کې د فرعون په شان ته کښکري، قسم په خدای چې په دې سوشل میډیا به د لا راکاږم او دې قام ته به اصلیت ور وښیمه. زه نن په هغه سیاسي خلکو باندې غږ کوم او په هغه ادارو والا او په هغه پولیس افسرانو باندې چې دیر ګوره یو پر امن ضلع ده که د راجا میرزمان شین نوک ته نه ده، شین نوک ته هم چا ضرر ورساو نو دقه محکمې به ذمهواري، دا کم موجوده سیاسي مشران چې دي دا به ذمهواري او دغه کم سرکاري خلک چې تاسو به د راجا میرزمان ذمهواري او چې زه ژوندی یم په دې دیر کې تاسو زما نه ژوند وکړه که نه ژوند، تاسو به دلته ارامې خورئ او زه به دله د دې خېټې نه په دې سوشل میډیا راوباسم. څو پورې به دا مرګ به ژوند به څو پورې موږ هسې مرګ له پیدا یو، مړه دي شو خو ستاسو شان ته کې د بېغیرتۍ زندګي نه ده او ستاسو شان د دلتوب او ستاسو شان د دوسۍ زندګي دی الله تعالی راله چرته هم رانه کړي.